داسې ځوانان وایي دا نسم کولای، په رښتیا هم نسي کولای. لومړی باید د نسم کولې دا خبره باید له منځه ویوسو. څوک ولې وایي نسم کولای؟ دا ذهن د چې ویل زه نسم کولای، ته به رښتیا مو نسې کولای. تاسو څومره بیا څوک وهڅوي، ستا ضمیر، ستا شعور، ستا لاشعور، دا ټول دا مني چې ته دا کار نسې کولای. هر څومره مشقت سي، هر څومره سخت کار سي، یو چا در وسپاره خپله لاره د پکې ده، وایه کولی سم. کله دې چې د دې کولی سم خبره واورېده، ذهن د لارې درته پرانیزي، ذهن د تخنیکونه درته پرانیزي. ته وادار کېږې دې ته چې په دې برخه کې ته کار وکړې، له ملګرو یې واورې، له انډیوالانو یې واورې، پوښتنه وکړې، انټرنیټ د نورې کیسې دي، تجربه واخلې، ته به بالاخره هغه کار ترسره کړې. خو د نه کولو لپاره مهمه خبره دا هم ده، کله چې یو چاته مسؤلیت سپارل کېږي، اول خو دا مسؤلیت په هغه خپل صلاحیت باندې سپارل کېږي، څوک څومره ذکاوت لري. که احیانا ځوانانو ته یا یو کار شروع کړ او دی پکې دل نادل وو، نو دا ښه خبره ده چې دی په خپل ذکاوت باندې کار وکړي، دی په خپل وړتیا باندې کار وکړي. هر فعالیت چې دی شروع کوي، تجارت شروع کوي، وظیفه اخلي، خپل کسب کار کوي، دکان جوړوي، بل هر کار چې کوي، دی باید خپل ذکاوت ته وګوري، خپل وړتیا ته باید وګوري، خپل تجربې ته وګوري. داسې کار باید هیڅوک هم شروع نه کړي چې په هغې کې پوهه نه لري. کوم کار هم چې څوک کوي، لومړی به یې پوهه ترلاسه کوي، تجربه به یې لاسته راوړي، خلک به ګوري، کله چې ځان ملاک بیا به پرې راوړاندې کېږي او کار به پرې کوي، نو هغه کار بیا نتیجه هم لري. داسې هم کېدی شي بعضې وخت ملګرو ځینې واړه انویسټمنټونه شروع کړي، تجارتونه شروع کړي، نه تجربه پکې لري، یوازې پیسې ورسره وي، نه کار لري، نه مشاهده کړي، نه مطالعه کړي، دی راځي راولاړي، یو دکان جوړي، یو تجارت شروع کوي، یو کاروبار شروع کوي، د چرګو یو فارم ږدي، یا بل هر کار کوي، خو دی پکې تجربه نه لري، دی ناکامیږي. د ده به هغه پیسې هم عبث سي، د ده به هغه وخت هم اضافت للی، او دی به کېدی شي زړه به هم مات سي، بیا نه راځي، بیا نه راپورته کېږي چې په هغه کار وکړي. خو زما وړاندیز هم همدا ده، په کوم کار چې څوک د چا زړه وي، لومړی باید په ځان پرې پوه کړي، تجربه یې ترلاسه کړي، که هغه علوم دي، که هغه هره برخه کې دوی د چا کار زړه وي، په هغې کې باید دی ځان ورسوي، بالاخره شروع پرې وکړي او کار ترسره کړي.